یو مولا په جومات کې امامت کولو او یو ځوان د هغه ښځې سره د غلط کار کولو وخت وټاکلو. بیا څنګه دواړه ونیول شول؟ ډیره عبرتناکه واقعه ده چې د دوه ملګرو په باره کې مشهوره ده. دغه دوه ملګري به یو ځای ګرځېدل او د یو بل به هره خبره منله. فرضي نومونه عمران او منصور. عمران یوه ورځ منصور ته وویل چې زما او ستا د دوستۍ او ورورولۍ ډیره موده وشوه، خو ته زما لپاره یو کار وکړه. منصور ورته وویل چې څه کار دی حکم وکړه. عمران ورته بیا وویل د ډیرې مودې نه زما د فلانکي جومات د مولا ښځې سره سلام دعا ده، زه غواړم چې هغې سره ملاو شم، ما ته یې نن وخت راکړی دی. که څه هم منظور ملګري ورته ډیر انکار وکړو، خو اخر پرې عمران دا خبره ومنله او په دې خبره باندې موافقه وشوه چې د مازدیګر مانځه نه پس به مولا سره تر ماښامه کینی چې ملګری د مولا ښځې سره ملاقات وکړي. په دغه مازدیګر همداسې وشول. منظور جومات ته لاړو او د جومات مولا سره ځان مشغول کو او د مازدیګر نه پس تر ماښامه پورې هغه ځان سره مصروف ساتلو او مولا صاحب هم ورته ښه دیني بیانونه وکړل. دا کار بیا دوی هره ورځ شروع کو او یو عادت یې جوړ شو چې منظور به د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه مولا سره کېناستو. میاشت پس چې منظور ته دا خبره ذهن ته ورغله چې زما ملګری عمران چې کوم کار کوي ښه نه کوي، ځکه چې دا خو د یو چا عزت سره لوبې کول دي. هغه دا خبره خپل ملګري عمران ته وکړه چې نور منې شي، خو هغه نه منې کېدو. نو یو مازدیګر منظور دا خبره د مسجد امام سره شریکه کړه چې زه تا سره ځکه کینم چې زما د ملګري او ستا د ښځې یارانه ده او زما ملګری په دې وخت کې ستا کور ته ورځي. د منظور په دې خبره باندې امام مسجد ډیر زیات حیران شو. ویل یې چې ما خو لا واده هم نه دی کړی او زما په کور کې زما یوه بوډۍ مور ده، نو دا هر څه څنګه ممکن دي؟ خو هغه ویل چې ضرور خبره بل شان ده. دې خبره باندې منظور ته هم شک ور پرېوتو او ویل یې چې نن به د مازدیګر نه پس موږ معلومات وکړو. د مازدیګر مانځه نه پس چې کله دوی دواړه یعنی ملا صاحب او منظور ووتل او په دې تکل لاړل چې د ملا صاحب په کور کې وګوري چې څه کیږي، خو هلته یې داسې هیڅ ونه لیدل. بیا دواړو مشوره وکړه چې اوس د منظور کور ته ورشي، ځکه چې منظور هم واده کړی و. کله چې هلته ورغلل نو په بنده کوټه کې خپلې ښځې سره خپل ملګری عمران ونیولو. کله به چې هم منظور د ملا صاحب سره کېناستو نو عمران به د هغه کور ته ورتلو او د هغه ښځې سره به یې بدکاري کوله. نو قدرمنو خبره ښکاره ده چې څوک هم زنا یعنی بدکاري کوي او یا د دې بدکارۍ دپاره لاره هواروي نو هغه به دغسې بیا خپله د مسایلو ښکار کیږي. په دې ویډیو کې یو لوی سبق پروت دی، خو که څوک پرې پوه شي. د پښتو پوسټ د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.